سلام ملګرو، ښه راغلاست د هوش مصنوعي سیریز ته او دې برنامې ته. یعنې نن به موږ انشاءالله د هوش مصنوعي اول درس شروع کوو. لکه څنګه چې موږ وعده کړې وه د بازاریابي یا بازار موندنه په اجتماعي شبکو کې لکه فیسبوک، انسټاګرام، هغه درس مکمل شو. دا ځل په دې سیریز کې به موږ په هوش مصنوعي خبرې کوو چې لومړی درس AI in daily life and business. هوش مصنوعي یا مصنوعي ځیرکتیا زموږ په روزانه ژوند کې څه اغیزه لري او زموږ په کاروبار کې څه اغیزه لري. دا ډېر مهم څیز ده، ډېر اساسي څیز ده. راځئ اول درس ته lesson 1 AI for productivity تر اخره پورې پاتې شئ. تاسو ته ډېر ښه معلومات شیر کیږي چې انشاءالله هم ستاسو کاروبار کې که کوم کاروبار فی الحال لرئ هم دې ته به ګټه ورسوي او هم که نه یې لرئ انشاءالله دې نه به زده کړئ، ځکه دا ډېر ښه معلومات دي او ډېر ښه څیزونه تاسو ته نن ما راوړي دي. راځئ نو lesson 1 AI for productivity. AI چې شی ده خپله artificial intelligence مکمل فارم A دي نه راخستی I دي نه راخستی ده. artificial intelligence مصنوعي ځیرکتیا، یعنې دغسې کوډونه دغسې څیزونه جوړ شوي دي چې هغه ته یې ځیرکتیا ورکړې ده، ډیولپ شوي دي. موږ به ډېر په دې کې ډیپ خبرې نه کوو چې چا ډیولپ کړی، څنګه یې ډیولپ کړی، څنګه یې وکړو. دې شاته ډېر غټ علم ده، دې شاته ډیولپران دي، کارونه یې کړي دي، کلونه یې زحمت ایستی ده چې نن یې موږ ته کار دومره اسانه کړی ده چې د 8 غنټو 9 غنټو کار یې موږ ته په 15 منټو ته راوستی ده. زه به تاسو ته نن ثبوت کړم څنګه. AI for productivity. productivity ټیش ته وایي هغه کار چې اغیزناکي. لکه څنګه یو کس د 10 غنټې کار کوي، خو 10 غنټې بعد چې کله دی ځان سره کینی او یا ترې پوښتنه وکړي چې ریپورټ راکړه، دوی به خالي 2-3 کاره کړي خو 10 غنټې به یې په تېرې کړي. دا مهمه نه ده چې ټوله ورځ مصروفه اوسې، مهمه دغه ده چې ته څومره تاثیرګذار کار کوې چې تا په ژوند کې تغییرات راولي، تا په کاروبار کې تغییرات راولي. نو دې باره کې به موږ خبرې کوو چې څنګه موږ کولی شو داسې کار وکړو چې هغه تاثیرګذاره وي، نتیجه یې ښه وي. صحیح شو. نو AI ځینې فایدې سیف ټایم، موږ وخت بچت کوي. مثال د خبرې اول زه خپل مثال در کوم. ما به چې کوم ایمیل او یا کوم ریپورټ لیکلو نو هغه به حد اقل ما نه نیمه غنټه، 1 غنټه، 2 غنټې به ملا نیولې، 3 غنټې به ملا نیولې په یو ریپورټ لیکلو او یا یو پروپوزل باندې 2-3 ورځې به مو وخت ضایع کېدو. اما اوس زه کولی شم په ډېر کم ټایم کې، په نیمه غنټه کې، په 20 منټو کې، په 10 منټو کې زه کولی شم هماغه ریپورټ، هماغه ایمیل زه ولیکم. نو وخت مو بچت شو. دې سره موږ ایمیل لیکای شو، میسیجونه لیکای شو. موږ حتی څنګه چې ما تاسو ته وویل په بازاریابي یا بازار موندنه په سوشل میډیا کې، په اجتماعي شبکو کې، نو موږ هلته یو درس و چې د کانټینټ درس و، محتوا. تاسو کولی شئ محتوا ایډیاوې ورنه واخلئ. صحیح شو. او یا که چیرې تاسو کوم ټاسک لرئ، مثال کې سبا زه سفر لرم کوم هیواد ته یا کوم ولایت ته، ته حتی کولی شئ د خپل سفر ورسره پلان کې چې هلته لاړ شم، اول کوم کار وکړم، دویم کوم کار وکړم، څومره ټایم ورکړم، کوم کارونه ماته مهم دي، کوم نه دي ماته مهم، هغه کولی شم. او ټولو نه ښکلې خبره، تاسو کولی شئ بزنس پلان جوړ کړئ. ګورئ بزنس پلان، ګورئ په بازار کې خلک خدمات ورکوي، بزنس پلان جوړوي تا نه 1000 روپۍ، 2000، 3000 روپۍ اخلي، خو داسې تاثیرګذاره بزنس پلان هم نه وي. زه تاسو ته د چیټ جی پی ټي باندې کولی شئ تاسو په 10 منټو کې بهترین بزنس پلان جوړ کړئ. که څومره زیاتې ورسره خبرې وکړئ، که غواړئ چې ښه بهترین بزنس پلان، تاسو یو نیم ساعت ورسره خبرې وکړئ چیټ جی پي ټي سره، په هره ژبه، په پښتو خبرې کوئ، په دري خبرې کوئ، په انګلیش خبرې کوئ. چیټ جی پي ټي او یا داسې نور AI ټولز دي لکه ډیپ سیک او یا داسې نور څیزونه دي چې تاسو کولی شئ بزنس پلان پرې ولیکئ. هغه نه بعد نور ډېر څیزونه تاسو کولی شئ ورنه جوړ کړئ، ګټه ترې واخلئ. حتی عکس پرې جوړوی شئ، حتی عکس په کریټ کوی شئ، حتی یو ویډیو پرې جوړوی شئ. خو هر AI ټول یا هر آرټیفیشل انټیلیجنس ټول لکه چیټ جی پي ټي شو، داسې نور ټولز د مختلفو څیزونو لپاره جوړ شوي دي. مثال د خبرې چیټ جی پي ټي کې ته کولی شئ یو لنډ مثال، همدا اوس لاړ شه چیټ جی پي ټي سرچ کا، په موبایل کې انسټال کا، ورته ولیکه چې ما ته 15 متنونه راکړه، تبلیغاتي متنونه د افغان یا د افغاني د فرهنګ په باره کې. تاسو ته داسې متنونه ولیکئ چې ته به حیرانه پاتې شئ، داسې تبلیغاتي متنونه ولیکئ. نو مهمه دغه ده چې نو موږ ویلې پرامپټ څه شي ته وایي؟ the way you ask something from AI tools.
AI ټولز یا هوش مصنوعي ټولز ډیر زیات دي لکه چیټ جی پی ټي، ډیپ سیک او داسې ډیر ټولز دي راغلي دي نن سبا مارکیټ ته چې خلک ورباندې ویډیو هم جوړوي، عکس هم جوړوي. خو که چیرې ته بګنر یې اول د چیټ جی پی ټي نه شروع کړه. چیټ جی پی ټي زده کړه، پوه شه، لږ ورسره خبرې وکړه. خبرې څه شی کېږي چې کله تاسو هلته لیکل شوي چې ټایپ هیر یا انجن شته کنین، هغه ځای ته وایي پرومپټ. چې ته څومره ښه پوښتنه د AI نه وکړې، د هغه ټولز نه وکړې، هغومره به ښه جواب تاسو ته درکړي. که چېرې مثال کې ورته چې رایټ می 3 کیپشن، ما ته 3 کیپشن یې ولیکئ، ډایرکټ 3 کیپشن یې ساده درته لیکي. او که چېرې ته ورته ولیکئ چې رایټ می 3 کیپشن that have catchy titles and action words with CTA، نو هماغسې چې څنګه ته غواړې هماغسې تاسو ته لیکي. نو په یاد لرئ هوش مصنوعي زمانه ده، وخت ده، ګټه ترې واخلئ. په خپل ژوند کې هم ګټه اخیستی شئ، په خپل کاروبار کې هم ترې ګټه اخیستی شئ. او یو خبره زما په یاد لرئ، هغه کسان چې هوش مصنوعي نه ګټه اخلي روزانه ژوند کې، له هغو کسانو نه 10 کاله مخکې دي چې څوک یې نه استعمالوي. دغه یو ثابت شوی خبره ده او انشاءالله د خبر به تاسو ته ثابت کیږي چې کوم کسان هوش مصنوعي نه استعمالوي هغه به 10 کاله شاته پاتې دغه کسانو چې استعمالوي. نو دا زموږ لومړی درس و چې AI څه شی ده، څنګه استعمالوی شئ، کوم څیزونو ته استعمالوی شئ، پوښتنې ترې وکړئ. که غواړئ ژبه زده کړئ، چیټ جی پی ټي. که غواړئ تصویر جوړ کړئ، چیټ جی پی ټي. که غواړئ متن جوړ کړئ، چیټ جی پی ټي. نو چې څومره استعمالوئ هغومره به تاسو ورسره بلدیږئ. بیا په دې AI ټولز کې 2 ورژنې دي، یو فری ده او یو پیډ ده. فری څو میسیجونه، څو څیزونه ورباندې اماده کوی شئ، او پیډ چې ده په پیسو اخیستل کېږي، دومره ګرانه نه ده چې بیخي داسې سلهاو لکاو ډالري تاسو په $10 $25 باندې ځان ته اخیستی شئ او بهترین بزنس پلان پې جوړوی شئ. د میاشت لپاره یا 3 میاشتو لپاره خپل پیکیجونه لري. نو AI نه تاسو په خپل کاروبار کې ښه ګټه اخیستی شئ او په خپل ژوند کې. نو همدا یې وخت ده، د ناکه سکرولینګ نه، د ناکه ډرامو نه، فلمو کتلو نه څه انرژي تاسو اخلئ. څنګه تاسو موټیویټ کېږئ، زه دې ته حیران پاتې یم. تاسو باید مایند سیټ شپه ورځ په دې سوچ کې اوسئ چې څنګه زه کولی شم یو کاروبار جوړ کړم، څنګه کولی شم چې یو مهارت زده کړم، څنګه کولی شم چې دې ژوند کې تغییر راولم. او همیشه په یاد لرئ تغییر له ځانه شروع کېږي. داسې نه ده چې ته بل چاته توقع ولرې خلاص. او داسې خلک هم شته، زه پوهېږم چې دغه ویډیوګانې به وګوري، بس هماغه خپل کوم ژوند چې پخوا و هماغسې ادامه به ورکړي، دغه 3 میاشتې به هم ضایع کړي، په دې تمه به کیني چې ودر د 3 میاشتې تېرې شي بس بل کال ته شروع کومه. چا چې نن شروع نه کړلو سبا هم نه شروع کوي. نو مفتخوره مه اوسېږئ او همدغسې لکه د نورو ویډیوګانې مو کتې، د ویډیوګانې مو ګورئ، چینل سبسکرایب کړئ، ملګرو سره شیر کړئ د ویډیوګانې. او که چیرې د ویډیو م تر اخره پورې کتلی وي، لاندې کومنټ کې یو ښه میسیج ولیکئ چې څنګه ویډیو نه څه شی مو زده کړل. نو انشاءالله زموږ دویم درس به دا خو لومړی درس و چې پروډکټیویټي ته چې داسې کار وکړو چې هغه تاثیرګذاره وي. دویم درس به دې باره کې چې AI په خپل کاروبار کې څنګه استعمال کړو. که تاسو هر کاروبار لرئ، زه به انشاءالله په دویم درس کې تاسو ته هغه څیزونه وښیم چې کوم لازمي دي. نو مننه د دې نه چې تر اخره پورې ما سره پاتې شوئ. انشاءالله دغسې به زموږ د سیریز دوام لري او تاسو سپورټ لازمي ده. او دا کوم څیزونه چې ما تشریح کړل کوشش وکئ چې نوټ یې کئ، کوشش وکئ دې باره کې یو ریسرچ وکړئ. داسې مه کوئ چې بس دغه یوه ویډیو شوه خلاص لاړ شو، نور یې مزده که، نور هم زده که، نور هم زده که. چې څومره علم د زیاتېږي هغومره د ذهن قوي کېږي. نو ښه قسمت، ښه وخت درته غواړم. تل دې وي افغانستان، د کامیابۍ په هیله.